په کندهار ښار کې د ښاري فرهنګ او تمدن د بیا راژوندي کولو په موخه د ښار پاکونې عمومي حشر ترسره شو. دا حشر چې د ښار پاکول یوازې د ښاروالۍ دنده نه ده په نامه ترسره شوه. سلګونو کندهار ښاریانو پکې ګډون کړی و. دوی همداراز له حکومته وغوښتل تر څو د ښارونو د پراختیا له امله د ښاروالیو د تنظیف د برخې تشکیل او امکانات هم ډیر کړي. زموږ همکار عبدالجمیل صفان له کندهاره نور حال راکوي. ښاروالۍ له دې سره چې د ښارونو په پاکولو کې شپه او ورځ کار کوي، خو د نفوذ د ډېروالي او تولید شوي کثافاتو د ډېرښت له امله لکه څنګه چې ښایي د ښارونو د پاکۍ او تنظیف چارې پر مخ نشي بیولی. په کندهار ښار کې د یوه خصوصي رستورانت مالک د یوه نوښت په ترڅ کې د ښاري فرهنګ او تمدن د بیا راژوندي کولو په موخه د ښار د پاک کولو حشر وکړ چې سلګونو کندهار ښاریانو پکې ګډون کړی. زموږ هدف دا و چې د خپل ښار د صفایي د ښارونو د متمدن فرهنګ د بیا راژوندي کولو او خلکو ته د ذهنیت ورکول په دې معنی چې موږ وکولی سو د خپل ښار د صفایي د خپل ښاري فرهنګ د بیا راژوندي کولو دپاره کار وکړو. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین د کندهار ښاریانو له لوري دا نوښت ستایي او په دې برخه کې د کندهار ښاریانو لا زیاته همکاري غواړي. دغسې حشر یا دغسې کارونه دا زموږ ستاسې د ټولنې دپاره، زموږ ستاسې د ښار د صفایي دپاره دا ډېر مفید تمامېدلی سي. موږ تاسې یوازې باید په ښاروالۍ باندې تکیه ونه کړو، که د ښار نورې سیمې پاکې نه کړو، د نورو سیمو څخه کثافات راټول نه کړو، حد یا حد هغه خپل د کور مخ یا خپل د دکان مخ دا خو باید پاک کړو. د کندهار ښاریانو په پوره لېوالتیا سره په دې حشر کې برخه اخیستې او له دولت څخه هم غواړي تر څو د ښاروالیو د تنظیف د پرسونل په تشکیل او امکاناتو کې پاملرنه وکړي. بس موږ ډېر خوشحال یو وروره چې ښار پاک وساتل سي، باید د ښاریان هم پاک وساتي وروره. یوازې د ښاروالۍ هم وظیفه نه ده وروره، باید په ټولو د ښار پاک وساتو. موږ باید د ټول ښاریان باید وکولی سي خپل ښار پاک وساتي. یا مسؤلیت یوازې د ښاروالۍ نه دی، دا مسؤلیت د ټول ښار اوسېدونکي دی. د هر چا خپل مسؤلیت باید وپېژني، که دکاندار دی، که مثال کور والا دی، که هر څوک باید خپل مسؤلیت وپېژني. یادونه وړه چې په لویو ښارونو کې د ښاروالۍ د هر څومره کار سره سره بیا هم د ښاري فرهنګ له مخې ټول ښاریان د ښار په پاک ساتلو کې د خپل چاپیریال د پاک ساتلو له لارې ونډه اخیستلی سي.